الله جل شانه انسان په دنیا کې خلیفہ جوړ کړی دی د دې لپاره چې انسان د الله جل شانه دین د الله جل شانه احکام د الله جل شانه کتاب دا د الله جل شانه پر ځمکه باندې نافذ کړي قائم کړي هغه څوک چې د دې دین د نفاذ په مقابل کې دریږي الله جل شانه خپل خاص بندگانو ته امر کوي چې دا خلق ختم کړي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله هغه څوک چې د الله جل شانه د دین د نفاذ په مخ کې مانع جوړیږي هغه قتل کوي ترڅو د الله جل شانه د دین د نفاذ لپاره لار خلاص سي د الله جل شانه دین دا په اسلامي معاشره کې قائم یدلی سي اسلامی معاشره دای قائم ولی سی مسلمانان با دینداران با د الله جل شانه دین پر مسلمانان و دینداران و نافذوی اسلامی حکومت و اسلامی نظام با قائمی د دې اسلامی نظام تشکیل د اسلامی کورنۍ څخه کیږي که زما کور دیندار وو ستا کور دیندار وو د دوهم و د دریم و د پنځم کور دیندار وو د دیندار کورنۍ څخه به دیندار افراد راوځي دغه دیندار افراد به اسلامی معاشره تشکیلوي هغه اسلامی معاشره به اسلامی نظام قائموي او منی به کچيري یو کور بی دینه وي د هغه بيدینه کور څخه د دیندار افراد راوتل او بیا د اسلامی نظام د قیام لپاره د اسلامی معاشره د تشکیل لپاره کوشش کول دا ناشونی او مشکله ده والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا الله جل شانه مثال ورکی پاک ازمکه پاکی اوبه دا بدر ته پاک واشه پاک میوه پاک غذا درکی او کچیر ازمکه فاسده و اوبه ورسره فاسدی وی د دې فاسد ځمکې او فاسد اوبو څخه بیا ته غواړې چې پاک حاصلات ترلاسه کړې دا ناشونې ده دا ممکنه نه ده غلطه ده والذي خبث لا يخرج الا نکدا کومه ځمکه چې خبیثه وي هغه به تا ته خبیث راباسي که چیرې زموږ او ستاسې کورونه دا تربیتګاوې جوړې سي په دې کې مسلمان بچي وروزل سي بیا به دا مسلمان بچي دا مسلمان ځوانان مسلمان قوم جوړوي بیا به دا مسلمان قوم د الله جل شانه دین هم په ځان مني او هم به یې پر نورو نافذوي و اگر یک خانه که تربیتگاه یک بچه مسلمان است اونمو خانه فاسد شوه
اونمو خانه بجای تربیتگاه پاسدگاه جور شوه. در اونمو خانه بجای تربیت مسلمان فساد یک مسلمان میشه، افساد یک مسلمان میشه. پس اونمو فاسد جوان که به قوم و معاشره آمد، از او یک قوم فاسد جور میشه و اونمو قوم فاسد بجای نفاذ قرآن و بجای نفاذ شریعت مانع اینمی دین جور میشه، مقابل اینمی دین جور میشه. لہذا زموږ او ستاسو د نن موضوع د مسلمان خاندان او مسلمان کور جوړېدل، د هغه اهمیت او د یو اسلامی کور د جوړېدلو لپاره کم مراحل ضروری دي. 6 مرحلې زه به کوشش وکم چې دا به بیان کم. الله جل شانه دې ما ته د صحیح وینا او موږ او تاسو ټولو ته د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. خو مقدمه زموږ د موضوع دا ده چې که غواړو چې اسلامي قوم، اسلامي معاشره دا ولرو، د دې لپاره د کور اصلاح ضروری ده. که کور فاسد وي، قوم او قبیله و معاشره و وطن دا نسی جوړېدلی، او که کور جوړ وي قوم او قبیله بیا نسی فاسدېدلی، بیا به دا ټوله جوړوي. و زموږ مشکل دا دی چې په عمومي سطحه باندې موږ د قوم اصلاح غواړو، پر قوم باندې نفاذ د دین غواړو، د قوم څخه عمل د دین غواړو، خو د دې قوم ځوانان چې د کم کور راوتلي دي د هغه کور لپاره فکر نه کوو. چې کله په یو کور کې یو ځوان د لمانځه تربیت نه کړي ترلاسه، بیا د هغه ځوانه څخه ته په مارکیټ و بازار کې لمونځ او جماعت غواړې، این خیال است و محال است و جنون. دا زموږ سادگی ده. کور به اصلاح کوي، کور به جوړی. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. هر یو په تاسو کې شپه دی او د هر شپه څخه به د رمې پوښتنه کیږي. والرجل راع فی بیته وهو مسئول عن رعیته. هر کس په خپل کور کې دا شپه دی، د هر کس څخه به د خپل کور د دې رمې پوښتنه الله پاک کوي. د اسلامي کور تربیت، د اسلامي خاندان ځانګړتیاوې، د اسلامي کورنۍ د تربیت مراحل دا څه دي؟ په مختصر وخت کې ټول نه بیانېږي، زه به کوشش وکم چې فقط اشاره ورته وکم. اولین شرط د پاره د یو اسلامي خاندان د جوړېدو، د یو اسلامي کور د جوړېدو لپاره اولین قدم انتخاب دی. او ځوانه ته چې واده کوې، د واده په کولو کې فقط د خپل هوس او شهوت د پوره کېدو نیت باید ونه کې. ته دا فکر باید وکې چې زه په خپل دا کور د اسلامي خاندان د تشکیل لپاره یو مدرسه ګرځوم، او هغه مدرسه به بیا اسلامي قوم او قبیله تشکیلوي. په دې فکر باندې به واده کوې. نو چې کله دې دا فکر وي نو بیا به دینداره ښځه غواړې ځان ته. تنکح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. څوک یو ښځه ځان ته منتخبوي د مال په خاطر، څوک یو ښځه غواړي د حسن و ښایست په خاطر، څوک یو ښځه د خپل آینده نسل لپاره منتخبوي د نسب په خاطر، او څوک بیا منتخبوي د دین په خاطر. فاظفر بذات الدین. نبی علیہ السلام خپل امتی ته امر کوي، وایي ته کوشش وکړه د دین په بنیاد باندې انتخاب وکړه، دینداره ښځه وغواړه، ځکه دا به آینده درته خاندان جوړوي، دا به ستا د آینده نسل لپاره مدرسه وي.
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم. الله جل شانه نارینو توایی و نارینو په ځای باندې د یو حسنې او شایستې کافرې ښځې یو منځه وغواړه خو چې مسلمانه یې دینداره یې، منځه وغواړه مزدوره وغواړه خو چې مسلمانه یې، دا به د آینده نسل در تربیت کی ولو که دا د رنګ د خوا پاته ده. و مسلمانې ښځې د خپل ځان د ملګري لپاره چې خپل د زندګۍ ملګري منتخبوي مسلمان وغواړه، د مسلمان سره دوستي وکړه ولو که هغه مسلمان د رنګ د خوا پاته یې مریی وي. یو مشرک او یو کافر د پیسو او د دنیا په لحاظ باندې مه منتخبوه. سیدنا سفیان ثوری رحمه الله فرمایي من انکح ابنته من فاسق فقد قطع رحمها. چا چې خپل لور و فاسق ته ورکړل د دنیا پر بنیاد، د پیسو پر بنیاد و فاسق ته ورکړله، خپل لور یې ورکړله و بېدینه ته په دې خاطر چې هغه فاسق پیسه‌دار دی، هغه فاسق په خارج کې دی، هغه به مال لوړ کړي، دین ته یې نه وکتله. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي وایي دې پلار د خپل لور سره صله رحمي ونه کړله، قطع رحمي یې وکړله. دې پلار د پلارتوب حق نه کوي ادا، دې پلار د خپل اولاد سره ظلم وکړي. شما میخواهی که خانه شما باید مدرسه اسلامی باشه، خانه شما یک تربیتگاه باشه، از اونمو خانه یک بچه مسلمان، یک دختر مسلمان، از اینمی خانه شما باید به معاشره پیش سوا. برای او ضروری است که اولین انتخاب مادر باید به سبب دین کنی. اذا رأيتم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و امت امر کرد اگر به خانه شما خواستگاری آمد از طرف یک شخص که دیندار بود شما باید منع نکنی. اگر در خانه دختر داری، در خانه خواهر داری، همراه اینمی دیندار دوستی کنی. اگر نکردی به سبب دنیا که دنیا نداره، پیسه نداره، تجارت نداره، وظیفه نداره، دوستی نکردی، پس در اینمی وطن و قریه و علاقه فساد جور میشه، نسل تباه میشه. لہذا د اسلامی معاشره د جوړولو لپاره اسلامی کور ضروری دی. د اسلامی کور لپاره اولین انتخاب د ښځې دی. ښځه به د دین پر بنیاد منتخبه، سړی به د دین په بنیاد منتخبه. لور خور ورکوي دینداره وګوره، زوی او ورور ته غواړې دینداره وغواړه، لمونځګزاره وغواړه، حیاداره وغواړه، پردهداره وغواړه. ځکه زما ستا د بچي لپاره اولینه مدرسه د مور غېږه ده. امام بخاری به ولې امیر المؤمنین نه جوړیږي؟ د امام بخاری لقب دی امیر المؤمنین فی الحدیث. د ټوله دنیا د مسلمانانو امیر دی په حدیثو کې. د امام بخاری رحمه الله مور وایي ما خپل بچی ته 2 کاله شیدې ورکړي دي، په دې 2 کاله کې ما خپل بچی ته بې اودسه شیدې نه دي ورکړي. چې کله به بچی په ژړا سو ما به اول اودس کوي، بیا به مې تر اوداسه وروسته په بسم الله باندې شیدې ورکولې. دا به بیا امام بخاری جوړي، بیا به امام مسلم جوړي، امام اعظم به جوړي. الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر. څنګه رجال و د دین، څنګه اشخاص و ټول دین په خر پکې، عرب و عجم په خر پکې. د ازبکستان دی امام بخاری، عجمی دی.
ورسه په حرمینو شریفینو کې پر منبر رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې څوک دریږي هغه به حواله امام بخاری ته ورکوي رواه البخاري. دا د مور تربیت دی، دا اولین قدم دی. احتیاط پکار دی. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته فکر را نصیب کړي. زموږ په وطنو کې یو فتنه جوړه سوې ده، یو بلا عامه سوې ده. خلق دې ته نه ګوري چې دیندار دي، الک لمونځ گزاره دي، قرآن وایي که نه، په نشو خو به نه معتاد، په سود خو به نه اخته، هیڅ دې نه ګوري. بس خالي په دې خبر سوی دی پلار چې لور مې جرمني ته غواړي، الک په کاناډا کې دي، الک په امریکا او جاپان کې دي، زه خپله لور ورکوم، خپله خور ورکوم. بیا که آینده هر مشکل جوړو بیا د دې ذمه دار هغه پلار دی چې د دنیا لحاظ یې وکړي. موږ نه وایو چې د باندې کم خلک دي هغه ټول غلط دي، نه، په هغه ځای کې دیندار سته، نیکان سته، علما سته، حافظان سته، خو په دغه بنیاد به لور نه ورکوي چې ته هیڅ معلومات یې نه اخلې، فقط او فقط دا خبره ده چې په کاناډا کې دي بس ورمې کړل. غلطه ده. ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبتکم. الله وای مریی دی، غلام دی، مزدور دی، ریړی والا دی، دیندار دی، دا تر یو کافر چې هغه ډېر لوی مالدار وي تر هغه دا بهتره دی. د اول شرط دی د اسلامي خاندان د جوړېدو لپاره. دوهم د اسلامي خاندان د جوړېدو لپاره دوهم بنیادی شرط التربیة العقیدویه. التربیة العقیدویه. کله چې بچی په ښو بد باندې پوه سو، په بابا او په مور باندې پوه سو، ته اسلامي کور جوړی. د اسلامي کور په نتیجه کې اسلامي معاشره جوړی. د اسلامي معاشرې څخه بیا اسلام غواړي. د دې لپاره شرط دا دی چې د خپل بچي عقیده به اصلاح کوي. لقمان حکیم صاحب دا خپل بچی ته نصیحت کوي، د هغه عقیده جوړوي. الله جل شانه ته د تربیت خوند ورکوي. په خپل عظیم کتاب کې د په نامه باندې صورت راستی. هغه نصیحت چې د خپل اولاد ته کړی دی الله پاک یې وما او تا ته راشي وایي تاسې هم خپل بچان داسې تربیه کوي. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله جل شانه د لقمان تقریر، د لقمان وعظ نصیحت چې خپل اولاد ته کړی دی دا لږ در یاد کړي. لقمان حکیم و خپل بچی ته څه وایي؟ لا تشرک بالله. بچی د الله سره شریک مه نیسه. الله جل شانه ور وپېژنه، د الله جل شانه عظمت ورته بیان کا، د الله جل شانه لوی و قدرت ورته بیان کا. څومره لوی رب دی. انا لله و انا الیه راجعون. زموږ په معاشره کې دا موضوع پاتې سول. زموږ بچی د موبایل د لارې د کرکټ د هر فرد نوم زده وي، خو زموږ بچان زموږ په اسلامي کورو کې خپل رب نه پیژني، الله جل شانه نه پیژني. الله جل شانه وروښیه. الله کم ذاتی؟ لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله جل شانه فرمای حدیث قدسی دی وای د دنیا د ابتدا بیا در قیامته چې څومره انسانان او پیریان دي چې دا ټول په یو میدان کې جمع سي او دا ټول زما څخه د خپل زړه تمنا وغواړي
هر یو چې څه په زړه کې لري هغه زما څه وغواړي او زه ورټولو ته د دې ټول ضروریات ورپوره کړمه. الله جل شانه وایي زما په خزانه کې دومره کمی هم نه راځي لکه یو ستن چې په دریاب او په سمندر باندې ننباسې راپورته یې کړي. یو ستن د دریاب څه کمولی شي؟ کمولی شي؟ نشي کمولی. الله جل شانه وایي زما په خزانو کې دومره کمی نه راځي. دا رب وپېژنه. الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. عبدالله ابن عباس وی رضی الله عنه كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. عبدالله ابن عباس وی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تر شا ناستم پر آس باندې. نبی علیہ السلام را طول بچه مولها ول احفظ الله يحفظك. الله جل شانه د احکام خیال وساته، الله جل شانه د دین مراعت وکا. يحفظك، الله جل شانه به دي ټول ضروريات پوره کړي د دنیا او د آخرت. احفظ الله تجده تجاهك، ته د الله جل شانه د دین مراعت وکا چې هر وخت د ضرورت سو الله به دي ومخته حاضر وي. واذا سألت فاسأل الله. تربیت نبوی دی، تربیت عقیدوی دی. هغه تربیت لقمانی و دا تربیت محمدی دی. نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عباس تربیت کی. واذا سألت فاسأل الله، چې هر ضرورت درته پیدا سو عبدالله، چې هر حاجت تی و یوازې او یوازې و دې ذات ته لاس پورته کوه، بل د هیڅ چا در او دروازې ته سترګې مه کږوه. هیڅ نه لري مخلوق. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. هیڅوک هیڅ نشي کولی. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. شما چی میتوانی؟ ما چی میتوانی؟ مخلوق چی میتوانا؟ هیچ نمیتوانا. هر چیز در قدرت فقط و فقط رب جل شانه است. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. تربية أولاد، بچه خود را همراه الله جل شانه اشنا کن. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شرک بنا کہے بچه الله جل شانه سر ببل څوک په عبادت کې نه شریک ہے. شرک ډیر خطرناک لوی ظلم دی. وإذا استعنت فاستعن بالله. نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عباس ته عبدالله چې د هر کار لپاره دی کومک ته ضرورت وو. وإذا استعنت فاستعن بالله. الله جل شانه په خزانو کې خوسته هر څه سته. إياك نعبد وإياك نستعين. در هر نمازی نمی تربیت است. إياك نعبد وإياك نستعين. تنی تنها فقط مستحق عبادت شما استی یا رب و عبادت شما میکنیم و خاص الخاص فقط تنی تنها از شما در امور دنیا و آخرت تعاون و کمک میخواهیم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله اکبر. موږ خپل اولاد د هر چا سره اشنا کوو، د لوی رب جل شانه سره نه اشنا کوو. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء. دا زما خبرې نه دي ګوري، دا زما د پلار خبرې نه دي، دا د بي بي سي خبرې نه دي، دا د امام الانبیاء نبی اکرم رسول معظم صلی الله علیه وسلم حدیث دی او حدیث هم قدسی دی د الله جل شانه خبرې دي. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء
که ټول انسانان د دنیا او پیریان جمع سي وغواړي چې تا ته نفع ورسوي لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك تا ته هغه نفع رسولی سي چې الله جل شانه یې فیصله کړي چې الله یې فیصله نه کړې نسي رسولی څوک وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك که ټول انسانان او پیریان جمع سي ستا د نقصان او تاوان فیصله وکړي چې الله جل شانه فیصله نه یې کړې د چا پلار هم نقصان نسي در رسولی وما تشاءون الا ان يشاء الله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون پاکی د هغه ذات لره چې ټول اختیار یې په قبضه کې دي هر څه یې په اختیار او قبضه کې دي يدبر الامر من السماء الى الارض د اسمان ستر زمکی د عرش ستر پرشا تر تحت السرا یوازي او یوازي د لوی رب جل شانه حکم چلیږي دا بچی ته ورزده که بچی کښېنه و بچی الله جل شانه پیژنې والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن د صفات الله ورزده که په معنا یې پوه که چې اسلامي خاندان جوړ سي بچی تربیت سي التربیة العقیدویه بیا به دا بچی و کلی تراوزی بیا به کلی دیندار کلی څخه بیا وطن جوړیږي بیا به ټوله دینداري دریم قدم چې زموږ او ستاسو لپاره ضروري دی د خپل کور دپاره د خپل دینداره کور د جوړولو لپاره التربیة العملیه د خپل بچی د اعمالو لږ فکر وکړه کور دینداره که حاجي صاحب یوازې د رزق غم مخوره یوازې د رزق غم مخوره د اخرت غم یې وخوره د اعمالو غم یې وخوره وامر اهلک بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى خپل بچان امر کوي په لمانځه باندې خپله ښځه امر که په لمانځه باندې د لمانځه اهمیت ورته بیان که د لمانځه غم یې وخوره مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین چې بچی دي د 7 کالو سو پر لمانځه امر که پر لمانځه یې ودروه واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنین بچی چې د 10 کالو سو په لمانځه باندې ووهه تربیت یې وکړه لمانځه اهمیت بیان کړه نبی علیه السلام فرمایي وایي تاسو د خپلو کورو څخه قبرونه مه جوړوئ لا تجعلوا بيوتكم قبورا د کور څخه قبرستان مه جوړوه کله کله په کور کې لمونځ کوه سنت او نوافل په کور کې کوه د بابا او د مور جای نماز وي په جای نماز باندې هغه لمونځ کوي ولاړ لاندې کیږي بچان یې وویني چې او دام یو کار دی تربیت واخلي د لمانځه په برکت باندې په کور کې یو روښنایي راځي یو نور راځي یو خوشحالي راځي د خپل اولاد د اعمالو فکر کول بچی د لمانځه الفاظ دې زده کړي دي د لمانځه احکام دې زده کړي دي دا چې ما او تا کله په کور کې بچی تربیه کو د 7 کالو څخه تر 15 کالو پورې چې د تربیت وسی 8 کاله 15 کاله چې کله دی بالغ سو ځوان سو راووتی و قوم و قبیلې ته بیا مشکله ده چې دی لمونځ پرېږدي بیا به دی ګراک پرېږدي سودا به پرېږدي ګټه به پرېږدي خو دوکان هر څه به بندوي مسجد ته به ځي لمونځ به کوي او که بابا خپله سهار لمونځ قضا کوي سهار لمونځ په لمرختو باندې کوي او پر بچی باندې غږ نه کوي وایي ستړی دي ټوله ورځ په دوکان کې خیر دی غږ مه پر کوه نو بیا به دا بچی بېدینه لویېږي چې کله بېدینه سو بیا به دا د پلار و مور دپاره
د قوم او قبیلې او د وطن لپاره دردي سر جوړیږي. دا دریم شرط دی، د خپل کور د اعمالو خبر واخله، د اعمالو تربیت یې وکړه. څلرم باید والدین خپل کور اسلامي جوړ کړي. د خپل کور د اسلامي جوړولو لپاره التربیة المعاشرتیه، معاشرتی امور ورزده که، اخلاق ورزده که، آداب ورزده که. ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. الله جل شانه راته فرمایي زما شکر ووایه تر ما وروسته د مور و پلار. دا ورزده که په اولاد باندې چې مور و پلار پر تا حق لري. من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. دا ورزده که بچی ته چې چا پر ماشوم رحم نه وکړي، چا د غټانو د مشرانو احترام نه وکړي، هغه نبی علیه السلام وایي زما د جماعت نه دي. دا ورزده که و ماشوم ته چې و بچی همسایه را باندې حق لري. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذي جاره. که څوک پر الله جل شانه پر آخرت باندې ایمان لري و همسایه ته تکلیف نور رسي. دا معاشرتي امور دي، اخلاق. دا ورزده که د سپین ږیري سره به څه کوې، د همزولي سره به څه کوې، د کشر سره به څه کوې، د عالم سره به څه کوې، د مسجد سره به څه کوې، د قرآن سره به څه کوې. دا تربیت به مور و پلار ورکوي. مور و پلار به وکلي و قوم ته یو دینداره بچی راباسي. او که چیرې مور و پلار یوازې د رزق غم خوري، خېټه خو یې مړوي، د دین غم یې نه خوري، بیا به د دې اولاد څخه یو حیوان او چارپای جوړیږي. بیا چې کله دا چارپای غټ سي، چاغ سي، مس سي، اوله لغته به خپل مالک ته پلار ته و مور ته ورکوي. بیا به حوزې ته پلار رواني، په حوزه کې بارزه کوي چې خپل زوی وهلی یم، خپل زوی د کوره پسې اخستی یم. دا ځکه چې ما او تا غم نه وخوړی، تربیت مو نه وکړي، معاشره او اخلاق مو ورزده نه کړله. الله جل شانه دی موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې خپل کور دینداره جوړ کو، خپل د بچانو خپل د کور غم وخورو. 6 قسمه کې مو 3 بیان کړل، 3 پاته سوله. که الله پاک عمر را کړي و آینده جمعه ژوند و، بیا به انشاءالله پاته امور د یو اسلامي خاندان، د اسلامي کور د اصلاح لپاره دا بیان کو. کوشش دا پکار دی چې هر پلار د خپل اولاد د پاره فکرمند سي، هر مور د خپل اولاد د پاره فکرمند سي. الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته. امام دا د قوم شپانه دی، او سړی په کور کې د خپل کور شپانه دی، او ښځه په کور کې د خاوند دا د دې کور د مالو د اولاد د دې خاوند شپانه ده. الله جل شانه به پوښتنه ځینې کوي. ویا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ایمان والاو ځان او اهل دا د جهنم اخلاص کی. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق نصیب کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.